کچری ستاسو د معدې د خرابي د وجې بار بار ستاسو په خېټه کې ګیز جوړیږي او د هغې سره ستاسو دایمي قبض هم وي او کله هم چې تاسو خوراک وکړئ یا خوراک زر نه هضمېږي چې هغې ته انډایجیشن ویلی شي او بیا د دې خوراک په وجه باندې ستاسو په معده کې درد هم وي او تیزابیت هم زیات شي چې بیا د دې د وجې تاسو ته لوږه هم نه لګېږي یعنې لوز اف اپیټایټ شي او د دې لوږې نه لګېدو د وجې ستاسو ورځ په ورځ وزن هم کمیږي او ستاسو په وجود کې د طاقت کمزورتیا هم راشي کوم ته چې ویټامنز ویلی شي نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم اپلازایم سیرپ چې لیدی شي د علاماتو دپاره استعمالیږي او دې ټولو علاماتو له ځکه استعمالیږي چې په دې کې کم ډایجسټیو انزایم وید ویټامین دا ټول د علاماتو له جوړ شوي دي یعنې د انسان چې کوم هضمه انهضام دی د خوراک د هغې بهتروالي دپاره دا جوړ شوي دي او ورسره د وجود د طاقت دپاره هم چې پکې ویټامنز پراته دي او د دې پلازایم شربت سایډ افیکټ خو نشته خو کچري تاسو دا اوورډوز کو مطلب په یو ټایم باندې تاسو دا ډېر زیات وڅکلو نو دا بیا دا سایډ افیکټ راولي چې خېټه خرابولی شي زړه کچه کولی شي الټۍ راوستلی شي او ستاسو د پوزې هغه پیپونه کم چې په مخ کې تللي دي هغه بندولی شي چې هغې ته نزل کنجشن ویلی شي او د دې سره ستاسو په سر کې درد هم راتللی شي او کله هم چې تاسو دا اپلازایم شربت اوس کې ستاسو په وجود باندې د الرجي علامات راولي یا ستاسو کومې ورکوټي کولمې یا غټې کولمې دي کوم ته چې سمال انټسټاین او لارج انټسټاین یا کولان ویلی شي کچرې په هغه کې څه غوښه یا څه ګندګي د وجې ابسټرکشن راغلی وي یعنې هغه بند شوي وي نو په دې دوران کې د استعمالولو نه وړاندې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه یو ځل تپوس کوئ نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره ډي مستقیم آی ډي در سره فالو کړئ ځکه چې دا فری اف کاسټ ستاسو دپاره او د دې سره زموږ ټیم ته ډېره حوصله افزایي کیږي شکریه الله حافظ